أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم. الف لام میم حروف مقطعات دي. الله او د الله رسول د دې په معنا باندې خپويږي. تلك آیات الكتاب الحکیم، دا آیتونه دي د کتاب حکمت والا. هدن هدایت ته، ورحمتا او رحمت ته، للمحسنین د پاره د نیکانو. الذين هوا کسان یقیمون الصلاة چې قائموي منځ، ويؤتون الزکاة او ورکوي زکات، وهم بالآخرة هم یوقنون او دوی په آخرت باندې یقین لري. اولئک دغه خلق علی هدن په هدایت باندې دي، من ربهم د جانب د رب خپلنا، واولئک هم المفلحون او هم دغه خلق خلاصي مندون کی دي. ومن الناس او بعض د خلقنا من هغه سوق دي یشتری چې اخلی لهو الحديث فضول کلام، ليضل عن سبيل الله د پاره د دې چې گمراه کی خلق د الله د لارې نه، بغیر علم بغیر د علمنا، ويتخذها او انسی دلرا هزوا پټوکو. اولئک دغه خلق لهم اشتدد دوی د پاره عذاب مهین، عذاب رسوا کون کې. واذا تطلع عليه او هر کله چې لستل کیږي په دوی باندې آیاتنا زمون آیاتنا، والله نو مخواړوي مستكبرن په غرور سره، کأن لم يسمعها گویا کې د ندی اوریدلې دلرا، کأن فی اذنیه گویا کې د په دواړو غوګونو کې وقرن دروندواله دي. فبشره پزیر ورکه محبوب صلی الله علیه وسلم بعذاب الیم، زیر ورکه دتا بعذاب علیم په عذاب دردناک. ان الذين امنوا بشک هغه کسان چې ایمان قبول کړي دي، وعمل الصالحات او نیک عملونه کړي دي، لهم اشتدد دوی د پاره جنات النعیم، جنتونه د نعمتونو، خالدین فیها همیشه به وي دوی پدې کې. وعد الله حق، وعد د الله رښتونی، وهو العزیز الحکیم او د غالب او حکمت والا. خلق السماوات پیدا کړل د اسمانونه، بغیر عمد بدستنو، ترونها تاسو وینه دی لرا، والقى في الارض او د اغرزول پزمکه کې رواسی غرونه، ان تمید بكم چې اونخو زیدا پتا سو باندې، وبث فيها او خاره کړل پدې کې من کل دابتن د هر قسم زناور، وانزلنا او مونږ راور ولې نازل موکړې من السماء د طرف د اسماننا، ما ان اوبو، فانبتنا نو پس را زرغون کړل مونږه، فيها پدې کې من کل زوج کریم د هر قسمه جوړې خې، د هر قسمه سيزونه خو. هذا خلق الله دا مخلوق دی د الله، فارونی پس تاسو اوخی ماتا، ماذا خلق الذین چې څه پیدا کړي دي هغه کسانو، من دونه چې سوا د ندی، بل الظالمون بلکې ظالمان، فی ضلال مبین په گمراه ښکار کې دي.